د شاه ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د ناروې کډوالو شورا د افغانستان سره د مرستو ځنډولو پریکړه د اندېښنې وړ بللې ده. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي جان آګلینډ وایي چې د ټرمپ لخوا د 90 ورځو لپاره د مرستو ځنډول په افغانستان کې د بې ځایه شویو او له لوږې سره د مخامخ شویو کسانو لپاره یو وحشتناک خبر دی. نوموړي پر ایکس پاڼه لیکلي که چیرې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا هیڅ ډول معافیت په پام کې ونه نیول شي، نو موږ به اړ شو چې د ژوند ژغورنې مرستې نورې هم کمې کړو او د نجونو لپاره ښځینه مرستندویه کارکوونکي به له دندو ګوښه کړو. تېره ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو که چیرته طالبان ورته د دوی پاتې شوي نظامي تجهیزات ونه سپاري، له افغانستان سره به د مرستو لړۍ ودروي. د طالبانو حکومت په شانګهای سازمان کې د افغانستان د څوکۍ ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. چین کې د طالبانو سفیر مولوي بلال کریمي د شانګهای همکاریو سازمان د انلاین محصول په یوه غونډه کې په یاد سازمان کې د افغانستان د ناظر په توګه د غړیتوب د بیرته شاملولو غوښتنه کړې. چین کې د طالبانو سفارت ویلي بلال کریمي د شانګهای سازمان له غړو هیوادونو سره د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او کلتوري اړیکو د پراختیا یادونه کړې ده. نوموړي د یاد سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو، وارداتو د لیږد رالېږد پر اهمیت او همکارۍ ټینګار کړی دی. سویډن کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په یو بیان کې ویلي چې تر دې وروسته به دفترونه په افغانستان کې تړلي وي، خو افغانستان لپاره د یووالي د کمیټې په نوم به بهر کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. خو په بیان کې دا نه دي راغلي چې خپلو فعالیتونو ته په کوم هیواد کې ادامه ورکړي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د 2024 میلادي کال په مارچ میاشت کې په دغه هیواد کې د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو د فرمان په اساس په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړ. د سویډن کمیټې د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت کاوه او شاوخوا 8000 کارکوونکي درلودل. د قطر یو خیریه بنسټ فراه کې راستنیدونکو کډوالو لپاره 108 کورونه جوړوي. فراه ولایت کې د طالبانو سیمه‌ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د الغرافه موسسې له لوري د 108 کورونو او یو جومات د جوړولو چارې پیل شوې. د یاد ولایت د رسنیو له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د یادو کورونو پر جوړېدو 600,000 امریکایي ډالره لګښت راځي چې د یادې موسسې له لوري ورکول کیږي. په همدې حال کې فراه له ایران او پاکستان څخه راستانه شوي افغان کډوال د یادې پروژې له پیل هرکلی کوي. کونړ کې د 40 میلیونه افغانیو په ارزښت بیروج د ازادې داوطلبۍ له لارې وپلورل شول. کونړ کې د طالبانو ځایي چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې د 40.4 میلیونه افغانیو په ارزښت د بیروج ګران بیه ډبرې د ازادې بولۍ له لارې وپلورل شوې. د کونړ د قانون او پېټرولیم لپاره د طالبانو رئیس محمد شیرین ویلي چې د دې ډبرو وزن 222 کیلو چې له درکه یې 4 میلیونه 140,000 افغاني عواید د طالبانو دولت خزانې ته جمع شوي دي. د نوموړي په وینا د دغې بولۍ پر مهال د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه د ګران بیه ډبرو کاروباریانو او د افغانستان د سوداګرۍ خونې یو شمېر غړو هم ګډون درلوده. د یادونې وړ ده چې له دې یوه اونۍ وړاندې هم کونړ ولایت کې د 1.3 میلیونه افغانیو په ارزښت بیروج د ازادې داوطلبۍ له لارې وپلورل شول. افغانستان کې د اوبو کمښت د خطرونو په اړه اوچه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په راتلونکي کال کې د اوبو د کمښت او سږکال په ژمي کې د کم اورښت په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي چې تمه کېږي د افغانستان په ډیری سیمو کې به د ژمي په موسم کې له نورمال څخه ټیټ باران وشي چې د حاصلاتو او د څړځایونو د زیان لامل بشي. افغانستان په وروستیو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ، سیلابونه او د کورونو او کرنیزو ځمکو ویجاړېدل تجربه کړي دي. د اوبو کمښت نه یوازې په افغانستان کې د کرنې په سکتور کې یوه جدي ستونزه ده، بلکې د څښاک پاک اوبو ته د لاسرسي نشتوالی هم په دې هیواد کې یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي. د لغمان ولایت دولتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د صنعتي ښارګوټي لپاره 1000 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. دغه ځمکه چې د قرغیو ولسوالۍ په ګردیکت سیمه کې د کابل جلال آباد پر لویه لاره ځانګړې او تثبیت شوې ځانګړې کمیټه ورته هم جوړه شوې ده. د لغمان ولایتي مسؤلینو ویلي د دې اقدام موخه صنعتکارانو ته د کار زمینې برابرول او د اقتصادي اسانتیاو زیاتول دي.
جاس بټلر له افغانستان سره د کرکټ سیالیو نه تر سره کول ناسم کار بللی. د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر جاس بټلر ویلي چې د 2015 کال اتلانو په جام کې له افغانستان سره لوبي انکار کول سمه لار نه ده او له دغه هیواد سره به پلان شوی لوبه تر سره کیږي. نوموړي ویلي چې په دې تړاو د انګلستان کرکټ بول مشرانو سره غږیدل او په خبره یې له لوبو بایکاټ کول پر ځای کار نه دی. بټلر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې دغه هیواد د پارلمان یو شمېر غړو د انګلستان له کرکټ بورډه غوښتي وو چې په چیمپینز ټرافي کې له افغان لوبډلې سره پریکون وکړي. تر دې وړاندې د کرکټ نړیوالې شورا هم ټینګار کړی و چې افغان لوبډلې ته د طالبانو د تګلارو له کبله سزا نه ورکول کیږي. تیره ورځ په لندن کې هم د افغان کرکټ په ملاتړ لسګونه افغانان راټول شوي وو او ژمنه یې وکړه چې د کرکټ پرمختګ لپاره به خپلې هلې ځلې دوامداره ساتي. تخار کې نامعلومه وسلوالو یو چینایي وګړی وژلی دی. د تخار د امنیې قومندانۍ د رسنیو دفتر سرپرست محمد اکبر حقانی وایي دا پیښه تیره شپه دغه ولایت د دشت قلعه په لاره کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې وژل شوی چینایي وګړی چې لی نومېده او د امنیتي جارو له خبرولو پرته د خپل ترجمان سره یو نامعلوم لوري ته روان و. د حقانی په وینا په دغه پیښه کې د یاد چینایي ژباړن ته زیان نه دی رسېدلی. د اسرائیلو د پوځ لوی درسي د استعفا غوښتنه کړې ده. د اسرائیل لوی درسي جنرال هالوی د اسرائیل دفاع وزیر کالز ته لیکلي چې پر اسرائیل د حماس د 9 اکتوبر برید خپله ناکامي ګڼي او له همدې کبله یې د استعفا غوښتنه کړې ده. په دغه برید کې 1200 اسرائیلي وګړي وژل شوي وو. نوموړي ویلي چې د مارچ په 4 نیټه به دنده پرېږدي او نوي لوی درسي ته به واک په بشپړه توګه ولېږدوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې اوربند له امله د اسرائیلو په حکومت کې په پراخه کچه اختلافات رامنځته شوي دي. ټرمپ په امریکا کې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د ډونالډ ټرمپ په حکومت کې د سرحدي امنیت مسؤل توماس هومان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا د کډوالو او ګمرک ادارې په ټول هیواد کې د ناقانونه کډوالو د نیولو او ایستلو عملیات پیل کړي دي. د نوموړي په وینا لومړیتوب د هغو کډوالو نیولو ته ورکول کیږي چې د جرمونو مخینه لري او یا د عامه امنیت لپاره ګواښ جوړوي. د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال ټرمپ ژمنه کړې وه چې غیر قانوني کډوال به له دغه هیواده اخراج کړي. فرانسې د بشار الاسد د نیولو حکم صادر کړ. رویټرز خبري اژانس د یو حقوقي سرچینې په حواله راپور ورکړی چې فرانسوي قاضیانو د سوریې د ګوښه شوي ولسمشر بشار الاسد په جنګونو جرمونو کې د ګډون په ځانګړي توګه پر ملکي وګړو په قصدي توګه د بریدونو د ترسره کولو په تور د نیولو امر صادر کړی دی. د رویټرز په وینا دا امر د یو فرانسوي سوریایي وګړي د قضیې په اړه د تحقیقاتو د یوې برخې په توګه صادر شوی چې 2019 کې د جون په 9 په سوریه کې په بمبارۍ کې وژل شوی و. دا د فرانسوي قاضیانو لخوا د بشار الاسد د نیولو دوهم حکم دی. بشار الاسد له سقوط وروسته د مهال په روسیه کې د تبعید ژوند تیروي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واک ته د ټرمپ په بیا راتګ سره به د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې خطر زیات نشي. هغه د سه شنبې په ورځ په داووس کې د نړیوال اقتصاد غونډې په ترڅ کې خپله هیلهمندي څرګنده کړه چې د ډونالډ ټرمپ چلند به د امریکا د حکومت له هیلو سره یو ځای شي ترڅو د امریکا له نوي حکومت سره مثبت تعامل او د اټومي پروګرام په تړاو د کړکېچ د حل په لور حرکت وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه څرګنده کړه باید هڅه وکړو چې په سیمه کې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې په ګډون له هر ډول جګړې څخه مخنیوی وشي. د نوموړي په وینا د امریکا متحده ایالاتو نوی حکومت به د جګړې د خطر د زیاتېدو سبب نشي بلکې ولسمشر ټرمپ په ښکاره ډول اعلان وکړ چې جګړې ته لیوالتیا نه لري. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا د دې مهال لنډ خبرونه تر بیا ښې چارې.